السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته هغه ورزشي تمرینونه وښیم کوم چې د ملا د درد لپاره، د ګونډو د درد لپاره، د ریګنسا لپاره او د مثانې د کمزورتیا لپاره ګټور دي، ازمویل شوي دي، مجرب دي. دا رنځوران الله تعالی له دې ورزشونو سره جوړ کړي دي چې هغو ته ډاکټرانو ویلي وو چې تاسې له اپریشنه او له عملیاتو پرته بل علاج نشته. که چېرته یو څوک دا ورزشي تمرینونه په متصل شکل پرله پسې وکړي، روزانه سهار او ماښام یا صرف په ورځ کې یو ځل، انشاء الله تعالی چې دا تکلیف یې ختمیږي. تجربه شوي دي، ازمویل شوي دي، په زرهاو کسان ورسره جوړ شوي دي. طبي تمرینونه دي او عملي. د دوو تمرینونو ترڅنګ تاسې زموږ په ځینو توصیو باندې عمل وکړئ. لومړی خبره دا ده چې د زیتون تیل اکسټرا ورجن که چېرته وطني تیل پیدا شي چې په لاس باندې ایستل شوي وي، په ماشین نه وي ایستل شوي، هغه ډېر بهترین دي، هغه استعمالوئ. او که چېرته وطني تیل د زیتون نه درته ورسیږي، بیا په بازار کې د شیشو په بوتلانو کې راځي 1 لیټر او نیم لیټر، هغه واخلئ. برسیر ورباندې لیکلي وي اکسټرا ورجن، دا په انګلیسي باندې ورباندې لیکلي وي. دا بهترین دي د علاج لپاره. د زیتون د تیلو د پیژندلو طریقه دا ده چې رنګ یې زرغون وي او خوله ځیګه کوي، ستونی یې تریخوي. که وطني د زیتون تیل تاسو ته پیدا شي او دا خصوصیت ولري چې خوله ځیګه کړي، ستونی یې تریخ کړي او رنګ یې زرغون وي، هغه بهترین دي، هغه استعمال کړئ. که چېرته هغه نه درته ورسیږي، په بازار کې واخلئ او د شو په دبلو کې بند راځي. که د هر ملک وي خو چې اکسټرا ورجن ورباندې لیکلی وي، تاریخ یې وګورئ چې زاړه نه وي. دا تاسې یوه کاچوغه سهار په تسه خوا باندې، یوه کاچوغه ماخستن له خوراکه 1 ساعت وروسته تر ویده کېدلو مخکې خورئ. یو ګیلاس په اور باندې ګرمې شوې اوبه ورپسې څښئ چې دومره ګرمې وي چې ستونی یې نه ورباندې سوځي او په 1 ساه باندې څښلی شئ. دا تاسې روزانه استعمالوئ. د زیتون د تیلو ګټې ډېرې زیاتې دي. یو خو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې ترمذي را نقل کړی ده، فرمایي کلوا الزیت وادهنوا به فإنه من شجرة مبارکه. تاسې د زیتون تیل خورئ او ځانونه ورباندې غوړوئ ځکه چې دا له مبارکې ونې ده. او دوهمه خبره دا ده چې د زیتون د تیلو روغتیایي ګټې تجربه شوي دي. د زیتون تیل د بدن د دردونو لپاره، د بندونو د دردونو لپاره، د ګونډو د درد لپاره، د ملا د درد لپاره ډېر ګټور دي، مفید دي، تجربه شوي دي. دا دردونه ورسره کېږي. په عین وخت کې د زیتون تیل زیات وزن راکموي، لوړ فشار راټیټوي، د شوګر ناروغانو ته ګټه کوي، څېره تازه ساتي، ویښتان مضبوطوي او ویښتانو ته تازګي ورکوي، تازه کوي. د معدې رنځونه، ډېر رنځونه ورسره ختمیږي. موږ تجربه کړي دي، رنځورانو ته مور کړي دي. داسې رنځوران چې 25 کاله، 10 کاله، 15 کاله، 20 کاله، تر دې کم وخت د معدې له تکلیف او تکلیف په ډاکټرانو ګرځېدلي دي، علاجونه یې کړي دي، فایده یې نه ده ورسره شوې. خو الله تعالی د زیتون له تیلو سره جوړ کړي دي. دا د روغ انسان لپاره هم ګټه کوي او د رنځورانو لپاره ډېر مفید دي. نقصان یې هیڅ نشته، هیڅ ډول بده اغېزه په بدن باندې نه لري. روزانه یوه کاچوغه سهار، یوه ماخستن خورئ. سهار له مالیکته څخه باندې، ماخستن له ډوډۍ 1 ساعت وروسته تر ویده کېدلو مخکې یوه کاچوغه خورئ او له شا 1 ګیلاس په اور ګرمې شوې اوبه ورپسې څښئ. که چېرته یو څوک د لوړ فشار تکلیف لري
یا د وینې غوړزګي لري یا د ینې غوړزګي لري یا د زړه د رګونو مسله وي او یا رګونه تنګ وي هغه د یوه کاچوغه وړه کاچوغه د سیب سرکه هم ورسره خوري سهار هم ماښام هم انشاء الله تعالی چې په میاشت کې دننه به لوړ فشار د لوړ فشار په صحت باندې منفي اغیزې سر درد زړتنګي د سینې او د اوږو دردونه دا به ټول ختم شي انشاء الله تعالی په عین وخت کې درې څلور پرهیز دي دا ورسره عملي کوي له برې چې ځان ساتي د برې له مشتقاتو په کوم شي کې چې برک کارول سوي وي که کیک دي که بسکوټ دي که بازاري شربتونه دي سواناب پیپسي ډیو او نور بازاري شربتونه چې کوم دي چې په بره باندې خواږه دي هغه دا مه استعمالوي بره مه استعمالوي په بره باندې خواږه سوي خوراکونه مه خورئ له دې پرهیز وکړئ بره سپین زهر بلل سوي دي په طبي لحاظ باندې هم په عملي تجربوي لحاظ باندې هم د صحت لپاره ډېر نقصان دي یوه کاچوغه بره ډاکټر رایمونډ فرانسیس یو کتاب یې لیکلی ده لا تمرض ابدا ډونټ بی سیک اگین دوباره مه ناجوړه کېږه هغې لیکلي دي چې زه څلوېښت کاله په څلوېښت کلنۍ کې په یو رنځ باندې اخته شوم لا علاج رنځ باندې او وروسته مې دغو شیانو چې لاس واخیستل بره مې پرېښودله اوس د اتیاوو کلو یم او له ښه صحته برخمن یم داسې رنځ سره مخامخ شو چې ډاکټرانو جواب ورکړو په کور کې بستر باندې پروت و او د جوړېدو یې ورته ویلي چې ستا د جوړېدو امکان نشته ورځې دې په شمار دي الله تعالی صحت ورته ورکړو نو هغه یې چې یوه کاچوغه برس سوپ وخوري 8 ساعته یې ایمونیټي سیستم یا د بدن دفاعي سیستم 50% له کاره لویږي کله چې د انسان دفاعي سیستم 50% کمزوری شي په دې وخت کې خارجي وایرسونه بکتریاوي د انسان په صحت باندې حمله کوي او ناجوړه کیږي له برې به لاس اخلي بره به نه خوري یوه دوهمه د بازاري غوړي به نه استعمالوي بازاري غوړو کې اومیګا 6 چې د انسان د بدن له صحت سره منافي دي او د ګونډو دردونه او د بندونو دردونه غالبا د بازاري غوړو وجه پیدا کیږي نو بازاري غوړي به نه استعمالوي په بدل کې تاسو کولای شئ کورني اصل غوړي کوچ د حیواناتو چربي د لمو د وازګومو او د زیتون تیل او د شړشمو تیل طبیعي تیل په لاس باندې ایستل شوي هغه کولای شي پښتن کې وکاروي دا دوه درېیمه خبره دا ده چې خواړه همیشه کوشش وکړئ په اوبو کې پاخه کړئ په غوړو کې مه سره کوئ خواړه په اوبو کې پخوئ که غوښه وي که سبزي وي که نور خواړه وي چې کوم تاسو خورئ هغه همیشه په اوبو کې پخوئ او خورئ بیا غوړي برسېره ورباندې کوچ واچوئ یو څه یا یوه چمچه غوړي ورباندې واچوئ چې هر څرنګه تاسو خوند درکوه په شکل باندې درېیمه خبره درېیم شی چې باید تاسو پرهیز ورشو کې بازاري سپین اوړه دي بازاري سپین اوړه د صحت لپاره ډېر مضر دي په هاضمه باندې سخت وي ناجوړي وي ناروغي وي ځینې پیدا کېږي کاربوهایډریټ زیات لري سعرات حراریه یا کالوریز هغه ډېر زیات لري د دې په بدل کې تاسو د کورنیو غنمو د سرو غنمو اوړه کاروي ډوډۍ ځینې پخوي او هغه خوري بازاري اوړه مه خوري دا درې شیان ما تاسو ته وښودل او په دې باندې سربیره د خپل صحت خیال ساتي دا ورزشونه ورسره تعقیب کړي د زیتون تیل خوري سهار ماښام او انشاء الله تعالی چې له ډېره ښه صحته به برخمن یاستئ او په لنډ وخت کې به هم انشاء الله تعالی ټول تکلیفونه ختم شي دغه ورزشونه زه یې تاسو ته ښیم زه یې 5 وارې تکراروم خو تاسو به دا هر یو ورزش 20 وارې تکراروئ یو ځل سهار یو ځل ماښام 2 وخته به په ورځ کې تکراروئ او هر ورزش به 20 وارې کوئ زه یې د دې په خاطر چې ویډیو ډېره غټه نیسي تاسو ته 5 وارې ښیم زه حکیم مولوي قدوسي خبرې کوم تاسو کولای شئ له موږ سره د واتساپ په ذریعه باندې تماس ونیسئ انشاء الله تعالی ګټورې مشورې به درکوو زموږ د واتساپ شمیره تاسو ته په دې سکرین باندې ښکارېږي نو که تاسو موږ ته نږدې یاستئ کولای شئ د موږ له نسخو هم ګټه واخلئ
تا په پاکستان په دننه کې هر چېرته چې وغواړئ موږ یې درلېږلی شو خپلې نسخې جوړې نسخې او که چېرته په لرې پرتو سیمه کې یاستئ کومې کورنۍ مشورې چې مفیدې وي او ګټورې وي هغه به د تاسو په خدمت کې وي دعاګانې راته کوئ ورزشونه به شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم اول به پښې راټولې کړئ داسې بیا له ځان سره کېږدئ داسې بیا به دواړه ګونډې سره خلاصې کړئ بیا سره یو ځای کړئ یو دوه درې څلور پنځه څوکه یې کوئ دا بیا به پښې سره هرې کړي د ځان سره به نږدې نیولي بیا به یو یوې خوا ته تاو کړي بیا به یې دا بلې خوا ته ښه تاو کړي یو دوه د یوه طرف واله ګڼئ درې څلور پنځه دا دوه سو اوس به یوه پښه په بل باندې واړوئ داسې دې طرف ته به یې ځمکې ته ورسوئ یو بیا به یې دا بلې خوا ته ښه تاو کړئ داسې ښه به یې ښکته کړئ بیا دوه بیا به یې بیا ښه تاو کړئ درې څلور پنځه دا یې درې اوس دا بله پښه په دې باندې واړوئ مځکې ته به یې رسوئ یو دوه درې څلور پنځه اوس به دواړه پښې وغځوئ داسې اوس به دا ګونډه داسې په لاس باندې راونیسئ لاسونه به بند کړي سره په دې کې به یې داسې هغه کړي دا ګونډه به له ځان سره جوخت داسې ټینګه راونیسئ او کوم طرف پښه دې دا ماکۍ پښه راپورته کړې ده کیڼ طرف ته به زور ورباندې وکړي یو 15 ثانیې به یې ونیسئ بیا به یې پرېږدئ لاسونه به پورته خواته وړئ یو دوه دا څلورم ورزش ده درې څلور پنځه اوس دا بله پښه یو دوه درې څلور پنځه دا 15 ورزشونه شو اوس په هوا کې سایکل چلوو په یو پښه باندې ګول دایره باسو داسې د ګوتې په سر باندې دا پښې به تاسو داسې ځان خواته داسې راونیسئ تر څو زور په دې ورنو باندې راسي یو دوه دواړه پښې تاوئ یوه ګڼئ یو دوه درې څلور پنځه بل ورزش د ملا ده دا شپږ ورزشونه شو د ملا ورزش ده ما ته ګوري یو لاسونه د ګونډو سرو ته رسوي دوه درې څلور پنځه ښه
دا ورزش شو 1 2 3 4 5 ښه دا د کته بدن ورزشونه چې ما تاسو وښودل. اوس د پورته بدن ورزشونه پښې به وغځوئ په دغه لاس باندې ګول دایره داسې راتاووي. صحیح ده؟ اوس دواړه لاسونه دغه کوو. دا به هم زه 5 وارې تاسو ته ښیم، تاسو به یې شل وارې کوئ. که د دې تمرینونو په منځ کې په ابتدا کې ستوماني درته پېښېږي یو څه ارام کوئ، انتظار کوئ، بیا یې شروع کوئ. په اول سر کې یو څه تکلیف وي، د بدن دردونه وي، که څوک د ملا تکلیف لري د هغې لپاره هم مشکل وي، خو وروسته به ورو ورو ورسره عادت شي او انشاءالله تعالی په اساني به سرته رسوي. 1 2 3 4 5 دا یو ورزش. بل ورزش دا ده 1 2 یو طرفوال ګڼئ، د یو طرفوال مه ګڼئ. 2 3 4 5 صحیح شو؟ ښه دا دی دا. بل دا د دواړو لاسونه دومره ارتارت سره ونیسئ برابر لتن د بدن سره برابر. 1 2 یو طرف یې ګڼئ، شل وارې به یې کوئ. 3 ملا کته له مځکې مخ وروئ. 4 5 دا دی دا. بل دا د لاسو چې داسې ایکس جوړوي. صحیح ده؟ د انګلیسي ایکس. 1 یو یو خط سره تاوئ، بیا بل خواته. 2 3 4 5 وسو. اوس لاسونه له ځان سره داسې کښېږدئ، ځمکه یې داسې وړي پورته خواته. 1 2 3 4 5 دا تمرینونه اوس ما تاسو ته وښودل. په دې تمرینونو باندې دوام وکړئ انشاءالله تعالی. چې هر تکلیف هم بدن کې وي، که د ګونډو درد وي، که رګ نسا وي، که د ملا درد وي، که د بندونو دردونه وي، انشاءالله تعالی ورسره ختمیږي. د زیتون تیل ورسره کاروئ سهار ماښام، او پرهیزونه چې ما درته وښودل په هغو باندې عمل وکړئ. الله تعالی هم له ښه صحته برخمن کړه. دعاګانې راته کوئ. که چېرته الله تعالی صحت درته درکړي، ما ته زما والدینو ته دعاګانې کوئ. دعا د مسلمان قبلیږي په غیاب کې. الله تعالی هم له کامله صحته برخمن کړه.